د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی په خوست کې د رسنیو مسؤلینو، خبریالانو، دولتي ویاندویانو او د ټولنیزو رسنیو له چلوونکو سره وکتل. نوموړي د خوست رسنیو، دولتي ویاندویانو او د ټولنیزو رسنیو مبارزین وستایل او ویل چې رښتیا هم د دوی ترمنځ یو ښه تفاهم موجود دی او د اسلامي امارت د استحکام او ولسونو سره د ښه تفاهم فضا یې رامنځته کړې ده. قدرمن شاه صاحب چې زموږ تاسو د مشرانو څخه دی او بیا فرهنګي ډګر کې زموږ ټولو مشر دی او تجربې لحاظ نه، علم لحاظ نه، جهادي قدامت او د هر لحاظ نه که واخیستل شي شاه صاحب تر موږ مشر دی او دغه همغږۍ د دې په برکت او دلته د نورو د ولایت رهبري په برکت چې دلته کوم والي صاحبان تېر شوی دي، امنیه قمندان صاحبان، د استخبارات مسؤلین او نور فرهنګي مسؤلین تېر شوي دي، هغوی ټول الحمدلله دغه انسجام او دغه وحدت فکر، وحدت نظر او دغه یو ټغر ساتلی دی الحمدلله. د خوست د اطلاعاتو او کلتور ریاست د اطلاعاتو امیر مولوي سبحان الله اعظم د رسنیو او دولت په غوره تفاهم او دا چې خصوصي رسنیو د دولتي رسنیو غوندې د نظام ملاتړ کړی او د نظام ټول اوامر یې پر ځانونو او رسنیو تطبیق کړي دي، هر اړخیزې خبرې وکړې. رسنۍ که خصوصي دي او که دولتي دي، موږ تر اوسه پورې دغه توپیر او دغه فرق مو هم نه دی کړی. خصوصي رسنیو چې په خوست کې کوم کار کړی دی هغه به دولتي نه وي کړی او دولتي که کړی وي هغه به خصوصي نه وي کړی. نو اطلاعات او کلتور ریاست چې د رسنیو لوی کور شمارلی کېږي، د رسنیو سره یې هماهنګي موجوده ده. د رسنیو په استازیتوب نجیب الله الوخیل له دولتي ویاندویانو او قني مننه وکړه چې خبریالانو ته په وخت معلومات ورکړي او په ورته وخت کې د رسنیو خبریالانو ستونزې هم له اړوند مسؤلینو سره شریکې کړي. په خوست کې د رسنیو د پرمختګ لاملونه شاید ډېر وي، ځکه دلته خلک وړاندې دي، خلک د رسنیو په ارزښت باندې پوهېږي، دلته فکر انکشاف کړی. خو د دې ټولو خبرو باوجود که د امارتي ادارو د نظامی رهبرۍ کلکه همغږي نه وای، د هغوی ملګرتیا نه وای، د هغوی مواظبت نه وای، د هغوی دوستي نه وای، نو چا به دومره رسنیو ته زړه نه ښه کاوه چې هغه کومې رسنۍ چې وي هغه خو وي، خو نوې رسنۍ به منځته نه راتلی. د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د خوست د رسنیو سره ژمنه وکړه چې د خبریالانو د ظرفیت لوړول او د رسنیو سره په بېلابېلو برخو کې خپلو همکاریو ته دوام ورکوي او په دې وروستیو کې د پاکستاني پوځي رژیم پر وړاندې د رسنیو فعالیتونه وستایل.